اتركوا الخجل. جنسي انقلاب شرم پرېږده او د ګناه سوچ مکوه. مونږ په خپلو جنسي کارونو کې آزاد یو. دا د تیرې پیړۍ په 15مه لسیزه کې د ځوانانو شعار و. هر هغه څه چې جنسي غریزه قیدوي او یا آزادې اړیکې بندوي هغه جرم دی او په ټولنه کې باید له منځه ولاړ شي. هغه اخلاقي محدودیتونه چې دین وضع کړي نور باید معنا ونه لري. اوس د آزادۍ د راوستلو وخت را رسېدلی. جنسي انقلاب د مشهور ارواپوه زیګموند فرویډ له افکارو ظهور وکړ. هغه وایي چې جنسي قوه د انسان تر ټولو اساسي او ځواکمنه انګیزه ده او د دې انګیزې سرکوبول د ټولو رواني فشارونو اساس دی. له همدې امله جنسي انقلاب د واده، کورنۍ او اولاد زیږونې په څیر د ټولنیزو مفاهیمو د له منځه وړلو اساس وګرځېد. د هغوی پر ځای داسې یو حالت حاکم شو چې له شهوت پرته له هیڅ بلې قاعدې څخه پیروي نه کوي، ولو که هر څومره بېلارې یا منحرف شي. په هر وخت او هر ډول د جنسي سرغړونې لپاره بې قیده اجازه ده. حکمون فی رغب. امریکایي ارواپوه توماس ډیویل وایي د جنسي انقلاب په اساس خلک خپلې جنسي غوښتنې نه وژني، بلکې هغه احساسوي او هر کله چې شهوت راپورته شو باید موړ شي. د جنسي احساس له منځه وړل ګناه ده، مګر هیڅ شی په دې دنیا کې وړیا نه دی او یا هر غوښتنه یو قیمت لري. اوس چې د جنسي انقلاب په اساس شرم له منځه تللی او جریمه هم ختمه شوې، نو اوس یې د قیمت ورکولو وخت دی. تقول ميليسا فارلي الباحثة الأمريكية في علم النفس. بربند فلمونه. امریکایي څېړونکې او ارواپوه میلیسا فارملي وایي کله چې مې اول ځل د حقوق بشر له خولې واورېدل چې بربند فلمونه د زناکارۍ یو ډول دی، په ذهن کې مې یو فکر راپورته شو چې څنګه اول ځای دا دوه سره بیل سوي. هغه اړمنه نجلۍ چې د خوراک لپاره څه نه لري د بربندي دنیا په زرق و برق او د مال او شتو په ډیروالي دوکه کیږي. مګر دا خوبونه څومره ژر له منځه ځي کله چې جنسي تولیدات خپله ناولې څېره څرګنده د ښځینه لوبغاړې په توګه په دې فلمو کې کار کول جسمي او رواني روغتیا له منځه وړي. که څه هم دې صنعت یې مالکانو ته ډیر مال او شتمني رامنځته کړي، خو له رواني او جسمي ناروغیو او بدني تیریو پرته یې لوبغاړو ته بل هیڅ نه دي ورکړي. والانتهاكات الجسدية. يقول الكاتب الإباحي لوك فورد أن أغلب الفتيات ممن تشاركن في الصناعة الإباحية. د بربندو فلمونو د تولیداتو لیکونکی لوک فورد وایي زیاتره ښځې او نجونې چې په دې صنعت کې برخه اخلي له یو تولید وروسته استعفا ورکوي. دا تجربه هغوی ته دومره دردونکې، ویرونکې، شرمناکه او توهینونکې وي چې نور یې د هغې تکرار ته زړه نه کیږي. د جبر او زرو له امله د رامنځته شوي جنسي ناروغۍ له شمېره اوښتي، نشهیي توکي، له اختیار وتلي فزیکي حالت او نورې ګڼې ستونزې زیږوي. نو هغه خوشبختي او خوشحالي چې جنسي انقلاب یې واده ورکوي چیرته ده؟ د بربندو فلمونو 4 تنو لوبغاړو یو خبري کنفرانس وړاندې کړ. دوی اعلان وکړ چې د ایډز په خطرناک ناروغي اخته سوي. د هغوی له جملې یو اعلان وکړ چې د دې تولیداتو د دوام له امله د ایډز ناروغي خپرول بالاخره په خپله یو تجارت دی. د دې فلمونو د تولیدونکو اصلي هدف د پیسو لاسته راوړل دي، نه د لوبغاړو روغتیا او د ښځو خوشحالي. الجنسية. لا أحب قضاء الأسبوع كله مع امرأة واحدة. جنسي سیاحت. ټول اونۍ له یوې ښځې سره تېرول مې نه خوښېږي. هو 40 کاله کېږي چې واده مې کړی او خوشحاله ژوند لرم. کور مې په هالند کې دی، 2 زامن او یوه ښایسته مېرمن لرم. خو له دې سره هم خپل وخت له یوې تایلنډۍ فاحشې سره تېروم ځکه چې رنګارنګ جنسي تجربې مې خوښېږي. دا د رابرټ په نوم د یوه هالندي سیلاني خبرې دي. جنسي انقلاب د خاوند او مېرمن ترمنځ رنګارنګ خیانتونو ته لار هواره کړه. خاوند او مېرمن خپلې جنسي اړیکې په ډیر ناولي ډول هر وخت او هر چېرته چې وغواړي له نورو سره اشباع کوي. دوی نه د دین حکم ته ګوري او نه هم د وجدان قضا لري. د پانګوالۍ په نړۍ کې د تایلند د بانکوک ښار د جنسي سیاحت لپاره نړیوال شهرت لري. أشهر مدن السياحة الجنسية في العالم. په جنسي تجارت کې هلته د 250,000 ښځینه کارکوونکو اټکل شوی چې 3 برخه یې ماشومې نجونې دي. ځینې نور شمېرې د 800,000 ښځینه کارکوونکو موجودیت ښیي چې یوازې په تایلند کې په جنسي تجارت بوخت دي. له تایلند څخه تر کینیا پورې ساحلونه له بریتانوي سیلانیانو ډک دي او د ساتیرۍ لپاره له ښځینه افریقایي جنسي کارکوونکو سره سفرونه کوي. د فحاشي بازار هلته ډیر تود دی او میندې د بریتانوي سیلانیانو د هرکلي لپاره خپل ماشومان پلوري. زما لومړی سیلاني پیرودونکی د رابرټ په نوم و.
هغه ماته وویل چې آیا کوم شي ته اړتیا لري چې زه درته واخلم. ما ورسره ومنله. له دې وروسته بیا له یو جاپاني او کوریایي سړي سره یو همبستر شوم. د هغه تمدن دی چې پیروان یې له ختیځ څخه تر لویدیځ ته سفر کوي ترڅو یوازې خپلې جنسي لوږې مړې کړي. د یودماني تیپانون په نوم یو تایلندي څېړونکی زموږ پام یوې بلې جالبې نقطې ته راړوي. هغه وایي د غرب د هر کور په داخل کې د نر او ښځې ترمنځ د هغو کارونو په سر رقابت رامنځته شوی چې دوی یې د کولو مسؤلیت په غاړه اخلي. نارینه هر وخت په دې هڅه کوي چې ترڅو داسې یو چاپیریال ایجاد کړي چې له ښځې سره یې په دوامداره رقابت او تاوتریخوالي کې ښکیل نه کړي. أسباب سفره للسياحة الجنسية مارکوس چې د سویډن اوسیدونکی او د جنسي سفرونو تجربه لري د هغو شخړو او تشدد د لاملونو په اړه چې د ښځې او نر ترمنځ د رقابت له امله رامنځته شوي داسې وایي. زموږ په هیواد کې ښځې هڅه کوي چې آزادې ځواکمنې او شتمنې شي او له همدې امله زما او د ملګري ترمنځ مو اړیکه رقابتي شوه. یو څوک نه غواړي چې له خپلې شریکې سره اړیکه رقابتي شي ځکه هر څوک غواړي چې یوازې مینه ورسره ولري. داسې یو څوک غواړم چې اهمیت ورکړم او بیرته اهمیت راکړي، نه داسې یو څوک چې په هر کار کې راسره رقابت او جنجال وکړي. له همدې امله جنسي انقلاب د ښځې او خاوند ترمنځ د خیانت لار جوړوي. آیا دا جنسي انقلاب و چې له ابتدا څخه د کورنیو د بیلتون سبب شو؟ الأسرة وكانت المحرك الأساسي د کورنیو ورانیدل. امریکایي څېړونکی ماري ابرشتاند وایي د جنسي انقلاب لومړی باران د انسان په اساسي سرپناه یعنی کورنۍ باندې راوورید او دا د جنین د سقط، یتیمخانو د ډیریدلو، د کورنیو د پاشل کېدو او د خوندي او پایدار کورنیو د له منځه تللو بنسټیز محرک او دلیل دی. د انقلاب انسان له خپل اساسي ساتونکي څخه محروم کړ. د کورنۍ خوندیتابه احساس او خوندورې شیبې له منځه یوړې او پر ځای جنسي او اخلاقي ځوړتیا ځای پر ځای شوه. له همدې امله اوس داسې انحرافات رامنځته شوي چې تر جنسي انقلاب وړاندې موجود نه وو. د ښځې او خاوند ترمنځ بې شمېره خیانتونه، داسې اولادونه چې میندو یې جنسونه بدل کړي او پلرونه یې هم جنس بازان دي، داسې کورنۍ چې له دریو میندو او پلرونو جوړوي، داسې نیاګانې چې د لمسي درلودلو لپاره مجبور دي د خپل زوی مني یا سپرم په خپل رحم کې حمل کړي، داسې میندې چې د اولادونو پلرونه د هغوی له مسؤلیت څخه په تېښته دي. دا په ټوله معنا د ټولنیز جوړښت ریښه ایستل دي. یو جاپاني شرکت د کورنیو پاشل کېدل غنیمت ګڼلې او په لاندې چوپړتیا وړاندې کولو یې پیل کړی. هغه کورونه پاکوي چې مالکان یې مړه شوي او له مرګ وروسته یې د تدفین هیڅ خپلوان نشته. په رښتیا چې دا وژونکې تنهایي ده. أطلقت الثورة الجنسية العنان لكل ما هو شاذ. فیټیشیزم یا شی پرستی د خلکو له نظره جنسي انقلاب د خلکو په غرایزو یا غوښتنو باندې ډیر تاثیر کړی. د غرایزو یا غوښتنو د انګیزې کولو او د شهواتو په وړاندې د استقامت ترلاسه کولو لپاره هیڅ کار او پلان مثمر نه دی. له همدې امله جنسي غوښتنو په خلکو کې عجیب او ناولي جهتونه رامنځته کړي. ځینې له حیواناتو سره جنسي اړیکې خوښوي، د ځینو له مړو سره جنسي اړیکې ته زړه کیږي او ځینې بیا د دومره جنسي ازادي لپاره غږونه اوچتوي چې که څه هم د مقابل لوري د مرګ باعث شي. يتبين فيما بعد أنها طلبت من شريكها لکه څرنګه چې دا پیښه امریکایي ممثل ډیوډ کارډین ته هم ورپېښه شوه. هغه خپل ځان زندۍ کړ او مړ شو او هغې آیرلنډۍ ښځې ته چې مړه یې د دوبلین په یو کوهي کې پیدا شو او وروسته معلومه شوه چې نوموړې ښځې د جنسي رابطې په وخت له خپل جنسي ملګري غوښتي وو ترڅو دا په چاقو ووهي. ځینې خلک له ادرارو، بولو او قی سره د جنسي اړیکې تمایل لري او ځینې نور بیا توره شپه په نیټ کې د جنسي عملیاتو لکه په تیرو او څیرونکو شیانو د ښځو د وینې تویولو، شکنجه کولو او حتی وژلو په لټه کې. د هغه څپه ده چې ورځ په ورځ زیاتیږي او پر دې د کنټرول او غلبې توان له منځه تللی او دا هر څه د جنسي انقلاب پایلې دي. له ماشومانو سره جنسي اړیکې. د جنسي قاچاق او تجارت هدف د غربي سیلانیانو خوشحالول دي. دا د ریګان رالف عقیده ده او رالف د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې اجرایه مدیره او ناظره ده. رالف ټینګار کوي چې په دې غیر قانوني تجارت کې د قاچاق شویو او تښتول شویو افرادو شمیر معلومول ناممکنه ده، خو بیا هم اټکلونه د جنسي تجارت د قربانیانو شمیر له سلګونو زرو څخه تر میلیونونو پورې ښیي او د دوی له جملې څخه زره قاچاق شوي کوچنیان او ښځې یوازې د امریکا په متحده ایالاتو کې د مثال په توګه یادولی شو. حتی ماشومان په امن نه دي او د دوی معصومیت هم جنسي انقلاب په نظر کې نه دی نیولی. د امریکا پولیسو په 2014 میلادي کال کې د 40 نفرو سړیو یوه شبکه ونیوه چا چې د ماشومانو 3,60,000 بربنډې ویډیوګانې نشر کړې وې. په همغه کال د امریکا فدرالي څېړنیزه اداره یا FBI هم په ماشومانو پورې مربوط د مستهجن یا بربنډ ویب سایټ په نیولو وتوانېده.
اف بی آی په ویب سایټ کې 250,000 فعالین ونیول چې د ثبت نام په اساس یې د ویب سایټ 22,000 بربند محتویات کارول او نشرول. ماشومان هیڅ جنسي تمایل نه لري مګر د شهوت نامنونکي لښکر دوی چیرته په آرامه پرېږدي نتیجة للعنف الممارس عليهن والذي ينتهي بالاغتصاب الشرس لأجسادهن. د زناکارو ناورینونه زناکاران له یو ډیر سخت رواني فشار څخه ځورېږي. دا تاوتریخوالی د هغه وحشیانه او متجاوز عمل څخه رامنځته کیږي چې د زنا پر وخت د دوی جسمونه ویني. له همدې امله رواني ستونزې او په ځانګړې توګه اضطراب او اندېښنه رامنځته کیږي. له اضطراب پرته نور هم ډیر روحي فشارونه رامنځته کوي. 55 سلنه امریکایي فایشو یا زناکارو اقرار کړی چې دوی په ماشومتوب او نوجواني کې تر جنسي تیري لاندې راغلي او له هغه وروسته هیڅکله هم ازادۍ احساس نه دی کړی. دې رواني فشارونو زیاتره زناکاران ځان وژنې او د مخدره توکو کارونې ته مجبور کړي او دا په زیاتره غربي هیوادونو کې ومنل شوې او علمي پدیده ده. یوې څېړنې ښودلې چې 100 سلنه زناکاران حداقل 4 ځله د ځان وژنې هڅه کوي. خو که زناکار په خپله ژوند ته د پای ټکی کېنږدي نو هغه تاوتریخوالی چې د دوی په وړاندې ترسره کېږي حتما دوی تر مرګ رسوي. د کورنیو پاشل، ځان وژنه او تیری، اولاد پلورنه، خیانت زوجیه، د زوجینو خیانت، لوی بدبختی تر بلې بدبختی، له یو مصیبت تر بل مصیبت، سست شهوت یعنی جنسي کمزوري او داسې غرایز چې له کنټرول وځي. همدا د جنسي انقلاب تر سیوري لاندې د انسان حالت دی. ته هڅه چې مړښت نه لري د شهوت ناورین د مړولو پر ځای لا ډیروي. دا د هغو جنسي ازادیو ځینې پایلې وي چې غرب یې په 15مه لسیزه کې غږ پورته کړی و او لا تر اوسه یې د قیمت پرې کولو وخت لا پاتې دی.